تاسو شاید زیات معلومات ترلاسه کړي وي چې څرنګه کولی سو له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړو، څرنګه کولی سو له فیسبوک څخه ارنینګ وکړو. پر همدې لړۍ کې یو نوي ټاپک ته راځو چې فیسبوک مونیټایزیشن اوس مهال پر افغانستان او پاکستان کې نه ده موجود، نو حل لارې څه ده؟ نن ورځ همدغه موضوع څېړو او اړوند معلومات ترلاسه کړو. مخکې له دې چې پر همدې ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ حتمي وکړئ. ځکه دوستانو که چیرې تاسو پر دغه ویډیو باندې کمنټ وکړئ، لایک ورکړئ، نو دغه ویډیو بیا نور ملګري هم په اسانۍ سره لیدلی سي. راځو دوستانو دې ته چې د دغه موضوع حل لاره څه ده. اوس مهال فیسبوک مونیټایزیشن پر افغانستان او پاکستان کې نه ده موجود. د همدې موضوع حل لارې دپاره دوه طریقې شتون لري. یو خو دوستانو دا چې د ریټ منیجر د لارې موږ فیسبوک ټیم ته اپلای وکړو. دوهم دا چې دوستانو خپل فیسبوک پاڼې ته بل شخص اډمین اضافه کړو. په تېره ویډیو کې مو دا ریټ منیجر اړوند خبره کړې وه چې څرنګه کولی سو فیسبوک ټیم ته د ریټ منیجر د لارې اپلای وکړو. که چیرې تاسو یا د ویډیو نه وي لیدلي، کولی سئ د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ او اړوند معلومات ترلاسه کړئ. نن ورځ دوستانو راځو خپل فیسبوک پاڼې ته به یو الیجیبل اډمین اضافه کوو. اوس مهال فیسبوک مونیټایزیشن په سعودي عرب، دوبۍ او نورو اروپایي هیوادونو کې موجود ده. که چیرې تاسو پر یادو هیوادونو کې خپل ملګري ولرئ، کولی سئ یو تن ورته اډمین کړئ خپل فیسبوک پیج ته. بیا په اسانۍ سره کولی سئ له فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ. ځکه دوستانو ستاسو فیسبوک پاڼه بیا پر یو الیجیبل هیواد کې شامله سي. اوس مهال پر افغانستان او پاکستان کې فیسبوک مونیټایزیشن شتون نه لري، خو د ریټ منیجر د لارې هم تاسو کولی سئ اپلای وکړئ. په تېره ویډیو کې مې خبره کړې وه تاسو ته. نن دوستانو راځو اپلای کوو چې څرنګه کولی سو خپل فیسبوک پاڼې ته بل شخص اډمین کړو چې یو الیجیبل هیواد کې شتون ولري. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته همدا موضوع څېړو چې څرنګه کولی سو بل شخص خپل فیسبوک پاڼې ته اډمین کړو. تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ، له پیل نه تر پایه پورې سټیپ بای سټیپ راسره تعقیب کړئ. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو به راشئ فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې تاسو فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړئ، په دې ځای کې هغه فیسبوک پیج راواړوئ د کوم فیسبوک پاڼې دپاره چې تاسو غواړئ بل شخص اډمین اضافه کړئ. دوهم دوستانو، هغه شخص چې تاسو خپل فیسبوک پاڼې دپاره اډمین ټاکئ، هغه ته تاسو ووایئ چې تاسو فیسبوک پاڼه لایک او فالو کړي. که چیرې یاد شخص تاسو فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړي، نو بیا یاد شخص تاسو فیسبوک پاڼې ته نشي اډمین کیدی. دغه لینک ورته کاپي کړئ او خپل ملګري ته یې ولیږئ، تر څو له همدې لینک څخه استفاده وکړي او ستاسو فیسبوک پاڼه لایک او فالو کړي. دریم دوستانو، راسئ په دې پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ، لاندې سیټینګ برخې ته راسئ، همدا اپشن کلیک کړئ. په دې ځای کې دوستانو پیج سیټ اپ په نوم یو اپشن ده دوستانو، تاسو به راسئ همدا کلیک کړئ پر خپل فیسبوک پاڼه کې. د دې د کلیک کولو وروسته موږ او تاسو سره دې ته ورته یو صفحه راخلاصیږي. تاسو په دوهم اپشن باندې کلیک واخلئ، پیج اکسس، راسئ دوستانو همدا کلیک کړئ. په دې ځای کې دوستانو په بره لومړني اپشن باندې کلیک واخلئ، اډ ا نیو، ګورئ دوستانو پیپل ویت فیسبوک اکسس، همغه اپشن باندې کلیک واخلئ. لومړنی اپشن تاسو ته لیکلې ده اډ نیو، همدا کلیک کړئ. د دوهم اپشن مه کلیک کوئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو پر نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو، موږ او تاسو سره همداسې یو بله صفحه راخلاصیږي. په دغه ځای کې تاسو کولی سئ د هغه شخص نوم ولیکئ کوم چې تاسو غواړئ خپل فیسبوک پاڼې دپاره اډمین وټاکئ. په دې سرچ ځای کې خاص د یاد شخص بشپړ نوم ولیکئ پر کوم باندې چې د یاد شخص فیسبوک پاڼه جوړه ده او تاسو غواړئ خپل فیسبوک پیج دپاره اډمین وټاکئ. زه دوستانو دا دی ورته لیکم، بریالی احساس غواړم خپله نوې بله فیسبوک آی ډي همدې پیج دپاره اډمین کړم. راځو دوستانو په سرچ اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو به ورته لږ ذره انتظار وکړئ، دا د نومونه یې راواخیسته. په دې ځای کې به تاسو هغه پروفایل انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ خپل فیسبوک پاڼې دپاره اډمین وټاکئ. زه په دې لومړني اپشن باندې کلیک واخلم، همدا آی ډي خپل فیسبوک پاڼې دپاره اډمین ټاکم. په دې ځای کې دوستانو دوه اپشنې دي، آیا تاسو غواړئ دغه شخص ته فول کنټرول ورکړئ یا نه. تاسو به دوستانو دغه اپشن آن کوئ تر څو په بشپړ ډول یاد شخص تاسو پروفایل پیج ته لاسرسی ولري. که چیرې دوستانو تاسو دغه اپشن آن نه کړئ، نو بیا یاد شخص تاسو فیسبوک پیج کې به اډمین وي خو فول کنټرول به ونه لري. دا اپشن آن کړئ او په دې ځای کې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ولیکئ. د فیسبوک پاسورډ به تاسو ته الریډي زده وي، همغه پاسورډ په دې خانه کې ولیکئ. زه دوستانو راځم په دې خانه کې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ لیکم او د لیکلو وروسته په کنفرم اپشن باندې کلیک اخلم. دا د دوستانو پاسورډ مو ولیکه، کنفرم مې کړ. اوس دوستانو دغه ایمیل باندې چې تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړې یا په نمبر باندې همدې ته هم کوډ لیکل کېږي، دغه کوډ به راواخلئ او په دې ځای کې به ولیکئ او وریفیکیشن باندې به کلیک واخلئ او کنفرم به کوئ. دا د دوستانو دا موږ هم دا اپشن هم کنفرم کولو کې انتظار ورته کوو. دا دوستانو لږ ذره لوډ اخلي. دا د دغه شخص موږ دپاره اډمین انویټیشن ولیږل سو. که دغه انویټیشن تاسو غلط شخص ته لیږلی وي او غواړئ دا انویټیشن کینسل کړئ،
بره د 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ بیا کولی شئ دغه انویټیشن کینسل کړئ. ګورئ دوستانو موږ تاسو سره اپشن د کینسل انوایټ کولی شئ دا په اسانۍ سره بیرته کینسل کړئ. دا دوستانو ما دا انویټیشن کینسل کړی ځکه غوښتل مې تاسو یو طریقه در وښایم. پر همدغه طریقې پر اساس تاسو کولی شئ خپل فیسبوک پاڼې دپاره بل شخص اډمین اضافه کړئ. ښه نو ګرانو دوستانو دا و چې څرنګه کولی شو خپل فیسبوک پاڼې دپاره یو ایلیجیبل اډمین اضافه کړو. که دغه ویډیو معلوماتي و او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ حتمي وکړئ تر څو دغه ویډیو نور ملګرو ته هم ورسیږي. او که په چینل کې نوي یاستئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي کنټینټ تر تاسو در ورسیږي. تر بیا ښه وخت چارې الله مو مل شه.